زمونوان دی ګل خان چې موږ په خپلو کې جنګیږو، موږ د یو بله بیزار یو، د یو چت لاندې اوسیږو، د یو لوښي نه چاپېر یو. وینه مینه مو شریک د توره سپینه مو شریک د خو یو داسې سړی راشي شیطاني ټلۍ په لاس کې تا زما سره په جنګ کې او ما تا سره په جنګ کې. زمونږ منځ کې دیوال ووایي تا له ما نه جدا راښکي، ما له تا نه جدا راښکي، زه او ته سره په جنګ شو هسې یو بل ته ګواښېږو. یو سړی زمونږ دشمن دی، یو لیوه زمونږ دشمن دی، زه او ته یې سره وران کړو، د یو بل وینو ته ناست یو، ته یې ما باندې راسور کړې، زه یې تا باندې راسور کړم، زه یې ستا وینو ته غل کړم، ته یې زما وینو ته غل کړې، نفرتونه یې خواره کړه، زمونږ زړونه یې تیاره کړه، ته په ما باندې بد لګې، زه په تا باندې بد لګم، ته زما وینو ته ناست او زه ستا وینو ته ناست یم. اوس هغه سړی قلار شو، تماشه کوي، راګوري، په بام ناست خوشحالېږي او زما او ستا په منځ کې نوکان یو بل پورې مږي، په تا هم د پښتون نوم دی، په ما هم د پښتون نوم دی، چې ستا څومره دبدبه ده زما هومره دبدبه ده، ته که یو ګزار راولې زه دې دوه ګزار راولم، د انا او جنګ له وجې، د یو بل د جنګ د وجې تر دې حده پورې راغلو چې زه مرمه ته وایې واوه چې ته مرې زه وایم حد دی. یو سړی زمونږ دشمن دی، یو لیوه زمونږ دشمن دی، ډېر هوښیار دی، عقلمند دی، معیشت ورته ډېر خوږ دی، خپل عزت ورته ډېر خوږ دی، مخامخ ګزار نه تښتي خو په ما باندې تا وجني. ایټم بم یې سلامت دی، میزایل یې سلامت دی، د ټوپک شپېلۍ یې زنګ شوه، جنګ شوه نړۍ خپلو کې په جنګ شوه، ته زما سر له ایټم بم یې، زه ستا سر له ایټم بم یې، موږ په خپلو کې جنګېږو، موږ د یو بله بیزار یو. تر دومره حده راغلو چې کابل کې دماکې شي، پېښور کې ډمامې شي، او چې دلته دماکې شي پېښور کې ډمامې شي. دا په کومه لار روان یې، دا په کومو شړو سر یې پښتنو، د خدای دپاره یو بل مه وژنئ، بېزاره پښتانه ته نه او سر دي که د لر دي که د بر دي، نفرتونه کرکې پرېږدئ، یو زنځیر یوه کړه شئ، په یو بل باندې خفه شئ، په کنځا یو بل د سر یې، په وینا یو بل ته سر یې، ته زما خور ته کنځل کې او زه ستا خور ته کنځل کوم، ته په ما پسې بد وایې، زه په تا پسې بد وایم، تا زما ګرېوان نیولی او ما ستا ګرېوان نیولی، ته وایې تخته ګل مرجانه، زه وایم غلی شه ګل خانه، هسې سوچ مې دلته واخلې چې دا مونږ په کومه سر یو، که د لر یو که د بر یو، پښتانه یو در په در یو. ځکه مخکې مزل نه کوو چې د یو بله بیزار یو، مونږ به خاورې مخکې لاړ شو، د ناصح نصیحتونه، د ملا صاحب تقریرونه، د واعظ هسې وازونه اوس په تاسو اثر نه کوي، تاسو خپله معقولان یې، تاسو لوی دانشوران یې، نه د بل هغې ته غوږ دی، نه په خپله سړي کېږئ. که دا حال وي تاجه یاره، پښتانه به داسې خوار وي، پښتانه به داسې خوار وي، دوی به هر ځای کې مړه کېږي، دوی به دغسې شرمېږي، دوی به دغسې کړېږي، دوی به دغسې جړېږي، دوی به دغسې جړېږي.